ملګرو سلامونه، خدای وکړه چې ټول جوړ روغ اوسئ. زه د فرانسې په مولوز ښار کې پاتې کېږم او مولوز ښار په خپله د سیاحت لپاره د چکر لپاره ښې منظرې، ښه ځایونه او ښه آب و هوا لري. زه چې فلحال کوم ځای ته راغلی یا انځور کې وینئ، دا یوه غراییزه سیمه ده او بیا د غراییزې سیمې سره جفت ځنګل هم لري، سیند هم لري او دا ځنګلونه خورا خطرناک هم دي. زه له ملګرو سره دې ځنګل ته په چکر راغلی یم. هغه ملګري مې د یو څه کارونو لپاره سره مصروف شو. ما غوښتل دې ځنګل ته راننوځم. دې ځنګل ته راننوتم یو هدف دی او دا هدف د دې لپاره دی چې زه دا ځنګل د خپل ځان لپاره داسې تصور کوم چې که زه من حیث د قاچاقي لارو د یو راتلونکي مسافر شوم نو څه به حس کومه. مثال دا دومره لوی ځنګل هم نه دی، خو د ډیرو لویو ځنګلونو په څیر یو ځنګل یې در قیاس کې او در ونیسئ، چون دا د هغوی پرتله باندې وړوکی دی. کله چې زموږ افغانان، زموږ وطنداران په هغه سختو لارو باندې چې له ایرانه را شروع دي او تر فرانسې او تر جرمني او یا تر لندن او تر نورو ځایونو پورې دوی برداشت کوي، سنبالی، خدای قسم که په دغه شیونو باندې ارزي. زه د دې ځنګل یو څو برخو ته ورننوتم او ځینو لارو باندې ورننوتم. په راړه ورځ ملګري را سره دي. زه یو ډول هیجاني شوم، یو ډول ویرې واخیستم چې د خدای په لحاظ زه سره له دې چې هیڅ ډول ویره نه احساسوم، ځکه پوهېږم چې زه په سیاحت راغلم، په چکر دغه سیمې ته راغلی یم، ملګري م را سره دي، مګر بیا هم دننه وډار شوم او بیرته دغه ځای ته ترې راووتم. د دې لپاره چې دننه د مارانو، د لړمانو، د نورو ډول ډول حشراتو، دغه ډول د ځناورو هغه ویره مې احساس کړه په رڼا ورځ باندې. خو هغه یاران، هغه وطنداران او هغه ملګري چې په دغه سختو لارو باندې تر اروپا غواړي ځان راورسوي، د هغوی لپاره به څومره سخته وي چې هغوی وږي هم وي، هغوی ستړي هم وي، هغوی د ورځو مزلونه هم کړي وي، په هغوی پسې د مرګ او د ژوند شپې ورځې هم دغسې را روانې وي او یا فکر کوي چې زه دغه شیبه مرم، دغه شیبه مې د ژوند وروستی ده او دغه حتمي ده چې د خپل ځان سره در قیاس کوي، نو هغه به څومره سختې شیبې وي. نو فکر کوئ چې ارزي په دې چې تاسې خپل خوږ وطن پرېږدئ، ارزي په دې چې تاسې خپل خواږه مور و پلار پرېږدئ، او ارزي په دې چې تاسې په وطن کې ګټلې د لاس ډوډۍ پرېږدئ او غواړئ چې په قاچاقي لارو باندې بهر ته راشئ. په خطي صورت دغه څه ته غاړه مږ دی، ځکه دا وطنونه، دا لارې ګودرې، دا سختې، دا پیچومې، دا خدای قسم کې په دې ارزي. دغه ډول ځنګلونه در قیاس کوي. دا ما وویل دا ډېره کوچنۍ بیلګه وه، مګر تاسې له ډېرو لویو لویو ځنګلونو نه، د ډېرو لویو لویو سیندونو نه راتېرېږئ، له دغه ډول ځنګلونو راتېرېږئ چې دغه په قاچاقي لارو څوک راغلي دي، له دوی نه پوښتنه وکړئ چې موږ په داسې ځنګلونو راننوتي یو چې 7 شپې ورځې یا 8 شپې ورځې 10 شپې ورځې مو پکې مزل کړی دی، دا پته او دا سوري نه لګېږي چې په کومه ړختې ووځو او یا به له دغه ځنګله موږ ژوندي ووځو که ونه ووځو. دغسې پیښې هم زموږ ملګرو کتلي دي چې وایي د ځنګل کې په دغه لارو باندې چې زموږ نور افغانان تېر شوي دي، قسم چې روغ جسدونه په دغه لارو باندې پراته دي. والله چې وایي دغسې پړسېدلي دي، یعنې زه دا خبره په ډېر تعصب کوم، وایي دغه ډول پړسېدلي دي کله چې هغه حیوان مړ شي نو څو ورځو په تېرېدو به سره هغه پړسېږي او یا ډس کوي که نه، مقصد ډېر زیات خراب شوي وي، چینجي ترې تاوي یا مچان پرې تاویږي یا مرغان راځي د غوښې خوري. نو والله بالله چې زموږ د وطندارانو او زموږ د ګل ځوانانو وضعیت په دغه ډول باندې په دې لارو باندې دی. نو زما خوږه وطنداره، زما خوږه عزیزه، دغه لارې چې ته ورته زړه ښه کې، خدای قسم کې په دې ارزي چې ته دې د اروپا ته پرې رانږدې شي او یا د اروپا له ژوند او رنګه خوند واخلي. او په قاچاقي لارو چې څوک هم راشي په اروپا کې هغه ډول خوند او رنګ د دغه ځای نه وي لکه څنګه چې تاسې په دې لارو باندې دغه تنګسۍ پرې تېره کوئ، او یا د هغه خوند او رنګ نه دي څوک تاسو ته خوبونه بیانوي چې ولا دلته دا دي او دلته دا دي، شته دي، خو دغه پرې نه ارزي چې څومره خوارۍ او زحمتونه پرې ته ګالي. لطفا په دغه لارو باندې مه راځئ.